سلام دوستانو، نن زموږ د وینټډ باره کې دویمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې موږ یو پروډکټ په وینټډ باندې څنګه لیست کوو او د هغې ډسکرپشن، د هغې ټایټل وغیره څنګه لیکو. د ویډیو تر اخره پورې وګورئ او اخر کې خپل رایه ضرور راکړئ. راځئ ما سره اوسئ. خراب شو خپل وینټډ ته وینټډ به اوپن کوم. وینټډ اوپن کول نه پس دلته موږ سره آپشن دی سیل، په دې باندې به کلیک کوو. چې په دې باندې کلیک کول ته موږ سره دی اپلوډ فوټوز. چې کوم پروډکټ تاسو اپلوډ کول غواړئ، کوم خرڅول غواړئ، دغه اپشنونه مخکې نه وباسئ، موبایل کې به سره سیف کړئ. بیا په اپلوډ فوټوز باندې کلیک کړئ. اوس دا ټریک سوټ دی، عکسونه یې ما ایسي، زه غواړم چې دا په دې کې اپلوډ کړم، خرڅ یې کړم. تاسو ډایرکټ هم عکسونه ایستی شئ. که کوم پروډکټ تاسو ډایرکټ عکسونه ایستل غواړئ، ته موږ سره د کیمرې آپشن دی، په دې باندې کلیک کړئ، کیمره خلاصېږي، ډایرکټ تاسو عکسونه ایستی شئ. خو زه ما الریډي عکسونه ایستلي، زه به دغه عکسونه سلیکټ کړم. دا عکسونه ما سلیکټ کړل. ټریک سوټ ښایسته ښایسته عکسونه وباسئ. ما خو عرضي عکسونه ایستي، تاسو به ښایسته عکسونه وباسئ. دا ما سلیکټ کړل او ډن باندې مې کلیک. اوس دا ما سره ټریک سوټ دی، زه به ټایټل کې ته ټریک سوټ ورکړم. زه دلته راشم، دلته به ورکړم ټریک سوټ. ټریک سوټ ما سلیکټ کړو. ډسکرپشن کې به دې معلومات ورکړئ چې ټریک سوټ کوم ډیزاین دی، کوم کلر دی، کوم سیز دی، هغه ټول ډیټیلز به ورکړئ. خو چې هغومره زه ورکوم ټایم ډېر لګي، زه ورته صرف ورکوم ډیلیوري 24 hours. که تاسو موږ نه مثلا یو پروډکټ واخلئ، نو موږ یې په 40 ساعتو کې پوسټ والا ته ورکوو چې دروي لیکي. اوس به راشو موږ آیټم ته، آیټم ډیټیلز ته، کیټګریز به سلیکټ کړو. په دې کې ورته راشو دا موږ سره د مین دپاره دی، سړي دپاره دی، مین به سلیکټ کړو. کلوتس یې موږ سره کلوت باندې به کلیک کړو. ښکته به راشو، ته موږ کلیک کړو. ته موږ سره ټریک سوټ په دې کې دی اکټیو ټریک سوټ ته، دا موږ سره ټریک سوټ دی. ټریک سوټ به موږ سلیکټ کړو. ټریک سوټ موږ سلیکټ کړو. د هغې نه پس به راشو برانډ ته. دا موږ سره نان برانډډ دی، برانډ نه دی. که تاسو سره برانډ دی او د برانډ اپروول سره نو ته برانډ سلیکټ کړئ. دا موږ سره برانډ دی، موږ به نان برانډډ سلیکټ کړو. سایز موږ سره دا ایم سایز دی، نو موږ به دلته سلیکټ کړو ایم سایز. کنډیشن موږ سره نیو وداوټ ټیګ دی، نیو وذ ټیګز دی. تاسو سره بالکل نوی وي او تاسو سره هر څه ډیټیلز موجود دي، تاسو په دې کې هغه آپشن سلیکټ کولی شئ. خو زه نوی نه سلیکټ کوم، زه ورته کوم ویری ګوډ کنډیشن، دا مې سلیکټ کوم. کلر، د دې کلر موږ سره دغه کلر دی، دا کلر به موږ سلیکټ کوو. کلر به وګورئ چې کوم کلر یا کلر به سلیکټ کړئ. مټیریلز ما په خپل ځای باندې پرېښودو. زه ځم پرایس ته، پرایس ورته ورکوم. دلته یې ماته راکړو چې مثلا دا ته څو پورې خرڅول غواړي. دی خپل پرایس هم درکوي چې 11 13 دا مختلف پرایسونه درکوي. زه ورته وایم چې نه، دلته سلیکټ کوم 30 euros. پارسل سایز به سلیکټ کوئ. دی ته خپله درکړی چې ریکمنډ کوي ته چې میډیم سایز سلیکټ کړم. زه ورته وایم چې دا سمال سایز کې مې راځي، سمال سلیکټ کوم او ډن کوم. چې که پروډکټ ډېر زیات غټ وي نو بیا دې کې دا پارسل کې ګوره 3 آپشنز دي. یو موږ سره دی میډیم، بل موږ سره دی لارج. که پروډکټ غټ وي بیا لارج سایز سلیکټ کوئ. که لږ معمولي پروډکټ وي نو بیا میډیم سایز سلیکټ کوئ. که ډېر ورکوټه شوي وي، هیډفون وغیره شوي نو بیا سمال سایز سلیکټ کړئ، ځکه چې په کسټمر باندې د پوسټ خرچه کمه راشي. نو موږ سلیکټ کوو سمال سایز. چې هغې باندې خرچه کمه راشي نو هغې بیا ښه په خوشحالۍ باندې مخلي. ځکه که هغه اوس مثلا یو څیز په 1500 روپۍ تانه او سایز یې غټ تا سلیکټ کړی نو هغې باندې خرچه هم زیات راځي، هغه بیا 15 یورو د پوسټ هم ورکوي. نو موږ د سمال سایز سلیکټ کوو، ډن مو کوو. دلته موږ راشو او اوس پرې اپلوډ کړو. اپلوډ باندې به کلیک. نو زموږ پروډکټ چې دی هغه لیست شو. نو په دې طریقه باندې موږ یو پروډکټ وینټډ کې لیست کوو. اوس که نیکسټ تاسو بل پروډکټ لیست کوئ نو ته موږ سره لیکلی ګو لیست انادر ون. نو که تاسو بل لیست کوئ ډایرکټ لیست کوئ، که نه زه بل ما سره نشي چې زه بل لیست کړم، زه ورکړم چې لیټر، زه بل ټایم به بل پوسټ کوم. نو دا موږ سره ګوره اکټیو شو ډایرکټ، ځکه دا پروډکټ چې دا نان برانډډ دی. که برانډ وی دا به ډایرکټ هیډن ته تلو او سرچینګ ته به تلو، پروسس ته به تلو. که تاسو سره بیا اپروول وغیره نه، بس یا د اکاونټ بلاک کول یا د پروډکټ هم لرې کول، اکاونټ بس بلاک کول. نو دا موږ سره نان برانډډ دی، ډایرکټ موږ سره اپلوډ شو. نو په دې طریقه باندې موږ یو پروډکټ لیست کوو. په نیکسټ ویډیو کې به بل آپشن وایو. ښه وخت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.